أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سورة البقرة 155 نمبر آیات تے. مخکې آیاتونو نه بعضې شبهات د اهل کتابو ذکر کېدل او د هغوی جوابونه الله رب العالمین ذکر کړل. بیا بعضې تخویفات او زجرونه اهل کتابو او داسې نورو کفارو ته ورکړی شو. د آیت کریمه کې به جواب د بلې شبهې کوي او دا شبهه په باره د صفا او د مروه کې ده. دوی به ویلې وي تاسې تعظیم د صفا او د مروه کوئ، حال دا دی چې دا د شرک مرکز دی، دلته خو مشرکانو بوتان ایښي وو، او بل طرف ته تاسې ځان ته موحدین ویوئ. الله رب العالمین جواب کوي چې صفا او مروه دا د الله رب العالمین د دین شعائر دي، د شرک مرکزونه نه دي. دا جدا خبره ده چې مشرکانو دلته بوتان کې ښودلي دي، ولیکن اصلا صفا او مروه چې دا د الله رب العالمین د دین شعائر دي. ان الصفا والمروه، یقینا صفا او مروه، صفا او مروه دا مکه کې یو دوه مواضع دي، دوه ځایونه دي چې هلته سعی کېږي وروسته طواف نه. ان الصفا، یقینا صفا والمروه او مروه من شعائر الله، د خاص نښو د دین د الله تعالی نه دي. شاعر هغه خاص نښې د دین ته ویلی کېږي، نو من شعائر الله د خاص نښو د دین د الله تعالی نه دي. فمن حج البیت، پس څوک چې حج د بیت الله کوي او اعتمر یا عمره کوي، فلا جناح، نو نشته دی ګناه علیه په ده باندې ان یطوف بهما، چې ځي راځي بهما د دې دواړو په منځ کې. طواف اصل کې ویلی کېږي ګرځېدلو ته، نو دلته صفا او مروه د طواف نه مراد دا دی چې هغې په منځ کې ځي راځي، او دې ته سعی ویلی کېږي. کله چې انسان طواف وکړي د هغه نه وروسته د صفا او د مروه تر منځه به ځي راځي، او د دې حکم وجوب دی په حج او عمره کې، او واجبه ده او لازمه ده چې د طواف نه وروسته به سعی کوي. ومن تطوع، او چا چې په خوشحالۍ وکړله خیرا نیکي، فإن الله، یقینا الله تعالی شاکر علیم، شاکر قبلونکی دی، علیم پوهه ذات دی. وروسته آیت کریمه کې الله رب العالمین زجر او تخویف ورکوي اهل کتاب او نورو عامو کفارو ته په حق پټولو باندې. دې شبهاتو کې دوی مقصد هم دا وي که نه چې حق پټ کړي. ان الذین، یقینا هغه کسان، یکتمونه چې پټوي ما هغه څه انزلنا چې نازل کړي دي مونږ من البینات د ښکاره دلایلونه، والهدا او د هدایت نه، من بعد ما وروسته د هغه نه بینا او چې بیان کړي دي مونږ للناسې دپاره د خلکو فی الکتاب په کتاب کې. اولئک دغه کسان، یلعنهم الله، لعنت بکوي په دوی باندې الله رب العالمین، ویلعنهم اللاعنون، او لعنت بکوي په دې باندې لعنت کوونکي. لاعنون نه مراد ملائکه او دارنګه انسانان دي، جنات وغیره ټول پکې شامل دي، ټول به په دې باندې لعنت کوي. اوس آیت کریمه کې اوس ترغیب ورکوي توبې ته. الا الذین، مگر هغه کسان تابو چې توبه یې وویستله، واصلحو او عمل برابر کړلو، وبینو او بیان یې وکړو د هغه څیزونو چې هغې پټ کړي وو. فاولئک، نو دغه کسان، اتوب علیهم، زه مهرباني کوم په دوی باندې. وانا التواب، او زه توبه قبلونکی، الرحیم، رحم کوونکی یم. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، آیت کریمه کې الله رب العالمین تخویف و زجر ورکوي هغه خلکو ته چې هغوی حق پټوي او بیا توبه نه وباسي داسې خلک. ان الذین کفروا، یقینا کسانو چې کفر کړی، وماتوا او مړه شو دوی، وهم کفارون، په داسې حال کې چې دوی کافر وي. اولئک دا هغه خلک دي علیهم چې په دوی باندې لعنت الله، لعنت د الله تعالی دی، والملائکة، او د ملائکو دی، والناس اجمعین، او د خلکو ټولو.
د ټولو خلکو لعنت په دوی باندې وي. خالدین همیشه به وي فیها په دې لعنت کې. لا یخفف سپک به نه کړلی شي عنهم العذاب د دوی نه عذاب ولا هم ینظرون او نه به دوی ته مهلت ورکړی شي. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. آیت کریمه نه وروسته الله رب العالمین ذکر د توحید کی، اثبات د توحید او د لپاره به مختلف عقلی دلایل الله رب العالمین بیان کی. او هغه نه وروسته بیا منکرینو ته تخویف او زجر الله رب العالمین ورکی. وإلهکم او حقدار د عبادت او بندګۍ ستاسې اله واحد، معبود یو دی. لا اله نشته دی بل معبود الا هو سوا د دې الله نه. الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم خاص رحم کوونکی دی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. دین اوس عقلی دلائل الله رب العالمین په توحید باندې ذکر کی. ورته الله رب العالمین په توحید باندې دا دلائل لیکنه، اسمانونه پیدا کړی دي، ځمکه پیدا کړې ده، ورځ او شپه راولي، کشتۍ په دې دریابونو کې چلوي، او داسې نور مختلف دلایل الله رب العالمین په توحید باندې شته. ان فی خلق السماوات یقینا په پیدایش د اسمانونو والارض او ځمکه کې، واختلاف اللیل والنهار واختلاف او په بدلیدو اللیل د شپې والنهار او ورځ کې، والفلک التي او په هغه کشتیو کې تجری چې روانې وي فی البحر په دریاب کې، بما په دې وجه ینفع الناس چې فایده ورکوي خلکو ته، وما او په هغه څه کې انزل الله چې رالیږلي الله تعالی من السماء د بره طرف نه من ماء څه اوبه، فاحیا به الارض پس را ژوندي کې به په هغې سره الارض ځمکه بعد موتها وروسته د مرګ د هغې نه. موت نه مراد وچوالی دی، وروسته د وچوالي د هغې نه. وبث فيها او خوار کړي دي فيها په دې ځمکه کې من کل دابة د هر قسمه زنده سرونه، حیوانات او حشرات، دا مختلف څیزونه په ځمکه کې خوار کړي دي. وتصریف الریاح او پاړولو راړولو د بادونو کې، والسحاب او ریزو کې المسخرې چې هغه تابع کړی شوي دي بین السماء په مابین د اسمان کې والارض او د ځمکه کې، لآیات خامخا ډېرې نښې دي لقوم د هغه قوم دپاره یعقلون چې د عقل نه کار اخلي. نو دا مختلف عقلي دلایل شو د الله رب العالمین په توحید باندې، چې د ځمکې او د اسمانونو پیدایش، د ورځې او د شپې، د کشتیو، دارنګه بارانونه راورول، په هغې باندې ځمکې نه ګیاګانې راټوکول، حیوانات په هغې کې خورول، بادونه راوستل او بادونه اړول راړول، وریځې او داسې نور، دا ټول الله رب العالمین په توحید باندې دلایل دي. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. آیات کې اوس زجر ورکوي مشرکینو ته، سره د دې نه چې الله رب العالمین دومره دلایل ذکر کړي دي، بیا هم نو چې څوک شرک کوي داسې خلکو ته الله رب العالمین بیا زجرونه ورکوي. ومن الناس او بعضې د خلکو نه من هغه څوک دي یتخذو چې نیسي من دون الله سوا د الله نه اندادا شریکان، یحبونهم دوی مینه کوي د هغې سره که حب الله په شانته د مینې د الله تعالی سره، د الله رب العالمین سره د مینې او د محبت په شان محبت او مینه د غیر الله سره کوي. والذین آمنوا اشد حبا لله. په دې کې اوس الله رب العالمین فرق کوي په مابین د مینې د مؤمنانو د الله رب العالمین سره او د مینې او د محبت د مشرکانو د الله رب العالمین سره. دې کې فرق شته دی. مؤمنان په صحیح معنا باندې د الله رب العالمین سره محبت او مینه کوي، او د مشرکانو د مینه او محبت داسې کاذب دی. والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی اشد حبا دا کلک دي په مینه کې لله د الله سره. ولو یری الذین ظلموا، لکه اوس بیا تخویف الله رب العالمین ورکي. ولو یری الذین او که پوهېدی هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړی یعنې شرک یې کړی، اذ یرونا کله چې وویني دوی العذاب عذاب لره، نو پوی بشي په دې خبره باندې چې ان القوة یقینا طاقت او قوت لله الله لره دی، جمیعا ټول طاقت او قوت یوازې د الله دی. وان الله او دا چې الله رب العالمین شدید العذاب سخت عذاب والا دی. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا،
د آیات کې اوس الله رب العالمین هغه حالات د دوی ذکر کوي ورځ د آخرت باندې چې کله معبودان د عابدانو نه براءت وکړي. اذ تبرأ الذین کله چې جدایي به وکړي هغه کسان نتبعو چې د هغوی تابعداري کړې شوې ده من الذین د هغه کسانو نه اتبعو چې هغوی تابعداري کړې وه ورأوا العذاب او دوی به وویني عذاب لره وتقطعت او کټ به بهم الاسباب د دوی تعلقات د یو بل سره به دوی نه تعلقات کټ کړی شي. وقال الذین اتبعوا دلته اوس دغه عابدانو کومو خلکو چې د غیر الله عبادت کړی دی او د الله رب العالمین په ځای باندې د مخلوق پسې روان شوي دي د دې ارمان الله رب العالمین دلته ذکر کوي. وقال الذین وبوی ها کسان اتبعوا چې هغوی تابعداري کړې وه لو ارمان دی ان لنا چې وی زمونږ دپاره کرتن دوباره تلل دنیا ته فنتبرأ نو جدایي به وکړو مونږ منهم د دوی نه کما تبرأو لکه څرنګه چې دوی جدایي وکړله منا زمونږ نه. که دوباره زمونږ دنیا ته تګ وی نو مونږ به هم دغسې جدایي د دوی نه وکړو لکه دوی چې مونږ په میدان باندې پرېښودلو زمونږ نه جدایي وکړله. ولیکن الله رب العالمین فرمایي چې دا دوی افسوسونه دي کوي به ولیکن څه نتیجه به نه ورکوي. کذالک همدارنګه یریهم الله ښایي به دوی ته الله رب العالمین اعمالهم عملونه د دوی دوی ته به خپل بد اعمال الله رب العالمین ښیي د څه دپاره حسرات دپاره د افسوسونو علیهم په دوی باندې د افسوس په خاطر باندې به دوی ته خپل اعمال ښودلی کېږي. وما هم بخارجین من النار وما هم او نه به وي دوی بخارجین وتونکي من النار د اور نه دغه افسوسونه بیا دوی ته هلته هېڅ فایده نه ورکوي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.